السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو عزیزانو قریبانو، الله تعالی مجھے لره خدای مې خوشاله لره. الله دې وزونه درکړي چې دوی زحمتونه ته کش کړو چې بیخي عقل نه پسې رسېږي. ورونو عزیزانو، په خدای قسم دې خبرې نه خلاص شو. زه اړیا یم چې اوس د ښکنځل وکړم، زه نصیحت وکړم، خو لکه ښکنځل ناروا دي، نصیحت رښتا خبره څوک مني نه. زه دا وایم ورونو عزیزانو، بیخي مې ایمان ته ترک کېښي دي. دلته یو ټیم کې زه خو د اوله څه دلته یم پر دا ځای باندې. دلته غوث الله او صادق خان دلته دا لغړیان ته ښه نازول، ښه خوشې ورکولې، ښه پیسې ورکولې. صاحبه منه به برسلې لغړیان وو، دلته غبار وو. وروره بل هېڅ شی نشته، خالي یې د خالي دنده هر چا پسې وجه ده. که هلته اوس ورځي خلک نه دي، مثلا برګیډیر صاحب هم خندا ورځي چې یا ولس لا غیرتمند خلک دي دا پښتانه دلته را روان دي. ولا که یې وچ ول پرېږدي یا نازه پرېږدي هېڅ څه کې ته ورته هېڅ څه وکړې. دا غیرت هم کوي، د اسلام پېژني نه ایمان پېژني. خالي پیسې وچ ول ورغورځوه ډاره لکه خرڅټې دغه یې کیسه نه، دغه یې دنده ده. د پښتنو کور خراب شو، ونن دې لوړ کور دې ډګر د پښتانه څو غیرت و څو نه ایمان و. خو د یو ښځې غیرت په بل شپه علاقه شته. په خدای قسم دی چې زموږ د ښځو څه حیا دي ډېره ډېره. خلک پټګونه وکاږي پر سر یې وکښېږدم. په خدای که دا پښتانه اوس غیرت وکړي، ما ته ټولې د پښتانه غیرت معلوم شي. په خدای قسم دی چې زه ازبک وای زه در دې خوشحاله وم، چې زه هزاره وای در دې خوشحاله وم، چې زه ترکمن وای در دې خوشحاله وم، چې زه په پنجشیر کې وای پنجشیری وای در دې خوشحاله وم. هغه خلک غیرت لري، هغه پر یو پښتو ټینګ دی، هغه یو سیرت لري. تا څنګه پښتانه دي که زه هریان یم چې پر چېر چې موږ له غیرت راځي. زموږ د خوږو، زموږ د لوڼو، زموږ د ورېندارګانو څه حال دی، څه یې ژوند دی، څه یې زندګي ده. دا څنګه غیرت دی، دا څنګه پښتونولي ده. وایي زه د پښتانه زوی یم، ما ته لنګوټه توده. دا لنګوټه دې خوره شي، د دې لنګوټې ښکنځل خو ناروا دي. دا بد کار دی، د ږیرې ښکنځل ناروا دي. د دې د ږیرې پر پتارې شي، د دې د لنګوټه پر پتارې شي. دا دې دا نه وایي چې زه پښتون یم، دا دې ووایي چې زه یو بې غیرته یو دابه خدای مندل یم، په انسانیت کې دې ځان نه راولي. دا څونه وخت رسو، 2 کاله کېږي پر دا ځای زه ناست یم. زه دا خبرې اورم، زه دا وینم نه. خو سترګې الله راباندې درولي، د غوږونه مې الله راباندې درولي. یو څه خو اورم. دا څه شو دا پښتانه ویل یې څوک وکړه. پخوا زمانه کې به دا خلکو ویله ول یو څه شروع کړه، دا صاحبه نو اوبه به کوې، کامیابه کوې به چې اوبه وکړي. یو مسلمان اوبه دې وړي چې دا په ننداره یې پرېږده. دا خلک به باره وایي وایي دا څه شي دي، وایي دا د پلاني د مور کار ده. نو مور صحیح خبره دا رقم پرېښوه چې بالا د مور کار بولي. څه شوه هغه خبرې کولې، څه شوه لکه د مالې ګوزونه زره ورک شوه. هېڅ شرم یې خالي وه. څنګه شرم نه لري؟ تا یې ویل څه ونکړه، څنګه دله ورک شوه؟ دا پښتون ځان ته وایه زه غیرتمن یم. ماښام پاته ورشې سترګې ته هم ګاټ کاټ لری په چملي کې کښېنې. ماینې ګټل زه راوړې ده. زه خو همداسې نه یم، نه یې وګټه، ګټه وکړه، خواري وکاږه، په یې ګټه ناشېږي. مه منه، یو غړ مسکري راړئ، روپۍ سړي راړئ، روپۍ غوی راړئ. دا ګټه مې شروع کړې ده. د زړه پر سر مې ودرېږه. شرم حیا نه لرئ، وراسئ پر دا ځای کښېنئ. په خدای چې پاکستان ښه حکومت دی، زه اوس منم. په دا 50 کاله انقلاب نه کړی، انقلاب سزا مچاو کړی. په خدای که ستا سره هم دوی ژوند وکړي، په چم په تا کې دی، په تا کې چم دی، په دغه چم پیسې خوري. راځه کښېنه،
د خپل حکومت کښېنو غار ورته وکړي وروره موږ سره یې چې ته زموږ حکومت یې وروره مهرباني وکړه برګډیر صاحب مهرباني وکړه موږ درپدرې خاک په سره یې موږ قبایل یو موږ رښتې دي موږ وطنونه کاریزونه چې زموږ هدیرې دي موږ زه خپل زیارتونه ده موږ چاره نظر لرو موږ پرېږده راسئ پر دا ځای باندې ودرېږئ صاحب جنګ نه سره کوم ته زورور یې موږ کمزور یې وه دا یوه خبره مو درته کوم پښتون یم پښتون یوه ده تا ته د پښتانه تاریخ معلوم دی پر دا لوړ درته پرېوځم په لا اله محمد رسول الله ځان درته کوم کې لیکم مه مې که راباندې تېره کړه ګلیلران په خدای قسم دی چې دا کوچنیان م راولم دا ښځې م راولم دا سړک ګرده غواړي ستا د خیمې پر ودروم دا ته پرسنل ټول کړم خیمې جوړې کړم پر دا سړک یې کښېنوم والله که یې موټر دور لاړ دوی پر ما تېر کړه ما په نوکار ده در دا ژوند زه په مرګ خوشحاله یم دا څه ژوند دی دا څه زندګي ده ما په خدای قسم دی ته به دا تا دا یوه خبره د سر نیولې ده په خدای قسم دی پرون بچي راته وویل تللی و کندهار ته زه درواغ نه وایم موږ هلته د مځکې قوانین لرو په افغانستان کې موږ دلته د مځکې فرد لرو موږ ششمایان یو موږ قبایل یو په پسکې نه چلوو دغه دی ویل اول بابل دا دغه پاسپورټ پر تذکره خو د 100,000 واوښته دا به بیا پسې ورځي دغه تذکره دې څه خولې چا خجولا راځي ناست یې موږ ته څه معلوم چې خجولا په کوم ځای کې دی دغه ځای پاسپورټ جوړوي ولا که به الله تکلیف درکړي لکه دا یو تذکره چې ما د بچي دا جوړېږي بچي خو ډېرې دي دا یوه ډېرې بغاړې وکښموټې ده سهار ماښام مې زه ځلې تر دې ځم تر کندهاره ول بابا دا پاسپورټ 6,000 کندهار غواړي ای زوی دې د بابا کوم ګیټ مې خرڅ کړي سبا زه د دا ګیټ